د مور شیدې تر 6 میاشتو پورې د ماشوم لپاره کافي غذا ده. طبیعي ده چې هر ماشوم چې دنیا ته راځي په اول قدم کې دا ډیر مهمه ده چې په اولو دقایقو کې د ولادت نه وروسته په اولو دقایقو کې باید د مور شیدې ماشوم ته شروع شي. بل مهمه خبر دا ده چې تر 6 میاشتو دا حتمی ده چې هر مور باید خپل ماشوم ته تر 6 میاشتو دوامدار خپل شیدې تنها خپل شیدو نه استفاده وکړي چې موږ ورته اکسکلوسیو بریسټ فیډینګ وایو. او بعد له هغه د 6 میاشتو نه وروسته د مور شیدې جمع متممه غذا او د 1 کال نه وروسته غذا او ورسره د مور شیدې. کله کله داسې وي چې غذایي موادو د کمښت له کبله ماشوم سوی تغذیه کیږي. مثلا مور خپل شیدې نه ورکوي او د کور اقتصاد دومره نه ده چې کافي شیدې او غذایي مواد ماشوم ته تهیه شي چې هغه خپل دغه د وجود هغه د ضرورت وړ انرژي ترې واخلي. تر 2 کاله پورې ورکوم خو هغه نه شپږ میاشتې پورې خپله په پای ورکوم هغه نه اوله لږ لږ خروک ورته شروع کوم لږ لږ خپله پای ورکوم. میږ خپله خروک شیدې ډېرې خوري یا ډېره خوري غوښه چې خروک دغسې خپله شیدې خپله دغسې ډېرې اضافه کېږي.